خانه ته رالو اوس چې انجنیر صاحب سره مې یو 2 منټه خبرې کوم معلومات دوی نه معلوم. سلام علیکم. سلام علیکم. چطور است انجنیر صاحب؟ تو بخیر قراری است. زنده باشین. انجنیر صاحب خودم معرفی کنین و چقدر وقت شد که می کاربای رکشا مصروف هستین؟ بله اسم من نورالله است. تقریبا ما حدود 5 سال میشه که اینجا هستم. 5 سال میشه، یعنی تجربه 5 ساله دارین. بله. چگونه است کاربارتان انجنیر صاحب؟ شکر خوبه. فرق نمیکنه. مسئول چی کار بودی؟ مزاحم نشده باشین. ما مسئول این بسته‌کاری رکشا هستیم. مسئولش هستین. ولی چی میکردین؟ تایرش میکشیدین؟ ما دیگه فعلا تایر بسته که بعد تیزاب میکنیم روشنش میکنیم. یعنی بیتریش جور میکنین؟ جان بیتریش تمام. یک رکشا در چند ساعت جور میشه مکمل؟ تقریبا 2 ساعت بسته‌کاری میشه دیگه. یک انجینر سرش مصروف میباشه یا چند دانه؟ خب به یک نفر نمیشه. تقریبا 1 2 نفر تا 3 نفر کارگر هست اینجا. تو 3 نفر کارگر. چند شاگرد دارین؟ شاگرد فعلا 3 نفر هست. 3 نفر شاگرد دارین. در دست شماست یعنی؟ بله. رسیخ کردین؟ جانا. چند اولاد دارین؟ مال خدا 5 تا. چند ساله هستن؟ همراه شما کار میکنن؟ نه دیگه اونم مکتب میخونن. مکتب میخواین. خوب. و تحصیل چی کردین؟ راست اگه بگیم ما مکتب نخوندیم. مکتب نخوندین؟ جانا. یعنی رشته مستقیری پیش بردین؟ ما جانا ما شغل ماست. خوب است ماشاءالله. استاد جان مصروف باشین. دیگه وقت شما نمیگیریم. تشکر. کدام پیغام دارین میشه بگید؟ زنده و سلامت. تشکر. روز خوش باد بخیر. زنده باشین.
ډیره مننه چې ته دې موږ سره وې او دا اوس موږ نن ورځې ګزارش د بجاج رکشو د نمایندګۍ څخه تاسو ته تیار کړی وم او تاسو ته معمولا نه ښودل چې رکشه په څومره وخت کې جوړیږي او څومره وخت کې دا مرحله سرته رسیږي او په څومره وخت کې دا تیارېږي چې دا سړک ته وځي او خلک پکې خپل کار وکړي. نو که دا کوم برنامې نورې هم غواړئ نو زموږ چینل لایک شیر او سبسکرایب کړئ حتما. نو په لوی او بخښونکي الله تعالی تاسو سپارم. په وخت خدای پامان.